د ورو سوال کړی دی چې آیا جنتیان به د یو بل سره ګپ شپ لګوي او که نه او خاندي را خاندي به او که نه الجواب ګوره لنډه دا خبره یاده کړه چې جنت د نعمتونو ځای دی د خوشحالو او د مزو ځای دی چې الله دې تقوادارو خلکو دپاره د نیکانو مؤمنانو دپاره تیار کړی رب العالمین وایي ګوره خبره په دې باندې ټوله ختمیږي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین یو نفس هم دا پته نشي چې هغه کم نعمت دی چې د ده نه پټ کړی شوی د هغه چې د ده سترګې پرې یخېږي او دغه شان حدیث کې راځي ابو هریره رضی الله عنه روایت دی معروف حدیث دی د علماء بار بار بیانې په صحیح بخاري کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما د نیکانو بندګانو دپاره داسې جنت الله وی تیار کړی دی چې نه یې سترګې لیدلی دی نه یې غوږ اورېدلی دی نه په یو زړه کې د هغې سوچ تېر شوی دی نو سوچ وکړي چې په هغې کې به څه صحیح قرآن کې ځای په ځای دا خبره الله کړې ده وایي جنتیان چې څه غواړي هغه به ورته میلاویږي نو خندا مذاق د یو بل سره ګپ شپ دا په جنت کې بعضو دلایلو نه استدلال کېدی شي لکه الله څه وایي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون جنتیان به په دنګو دنګو پالنګونو ناسي او په کافرانو پورې به دغه ورځ خاندي ځکه چې هغوی په جنت کې عفوا هغوی په دنیا کې دوی پورې خاندلي نو دوی په جنت کې په هغوی پورې خاندي د دې ځینې خندا ثابتي دغه شان وجوه یومئذ مسفره ضاحکة مستبشره مخونه به پړکېږي او خاندي به ضاحکه خندېدونکي به هر چې د یو بل سره خوشمزاجي ده نو الله وایي یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم د یو بل نه به ګیلاسونه راکاږي د شرابو چې هغه داسې شراب نه دی الله وایي چې په هغې کې ګناه ده یا د هغې د لاسه انسان ګډوډ کېږي دغه شراب نه د یو بل د لاسونه به اخلي راخلي دا یو قسمه خوشمزاجي ده مذاق دی لکه ته ځان له دنیا کې څه شی راولې څکې ملګری درنه لاس نه راولې راکړه زه به اول وڅکم ته نه راکړه ماله او چې د یو بل سره د مجلس کې ملګري ګپ شپ لګوي انشاءالله جنت کې به دا ټول هر څه اهم سوال دا پکار دی چې الله موږ جنت ته ورسوي چې صرف دې جنت کې دا قدمونه زموږ ولګېدو که نه هر څه به میلاو شي خو چې صرف دې جنت ته موږ دننه شو دا ننوته ګټه خبره ده جنت ته هلته ګپ شپ هلته مذاق هلته خندا هلته ډېر څه دي لکه دغه یو دلیل کافي دی کوم چې د حدیث قدسي دی چې الله وایي ما هغه څه تیار کړي ما لا عین رأت اوس پورې یوې سترګې هم نه دي لیدلي نو دا به څومره اوچت نعمتونه وي یو سړی جنت الفردوس ته ننوتو چې هغه الله په خپلو لاسونو جوړ کړی هغه به څنګه جنت وي یو جنت چې د هغې چت د الله عرش دی هغه به څنګه جنت وي نو جنت کې ډېر اوچت نعمتونه یې هو حدیث کې دا راځي چې الا ان سلعة الله غالیه الله سره چې کوم سامان دی د خرڅ نو هغه ګران دی ځکه چې هغه جنت دی او موږ چې د خپلو حالاتو ته وګورو نو والله چې څه ووایو خو بس دغه په دې شکر دی چې زموږ رب رحمان او رحیم دی او رحمت یې پراخه دی د هغه د عذاب نه یېرېږو او خپل ګناهونو اقرار کوو او راته خپل ګناهونه معلوم دي د الله دې رحم ته وګوره زه کله ناکله دې خبرې ته سوچ کوم که نه زه هم که چېرته یعنې زموږ په دې تندو یې لیکلی چې د نن پلانې ګناه کړې ده او پلانې موږ به د یو بل سره ملاقاتونه به نه وی کړی که چېرته الله په دې تندي لیکلی انسان ته روزانه چې دی سهار راپاڅېدی چې وایي ده دا ګناه د شپې کړی او دا ګناه د ورځې کړی او بیا د خلکو سره میلاوي موږ به د یو بل نه پټېدی خو هغه رب په موږ باندې پردې راواچولي او داسې پردې چې د مرګه پورې پرده راواچوي الا دی چې هغه انسان ځان وشرموي په ګناهونو کې ورننوځي او پرده یې ځان نه په خپله اوچتې کړي جدا مسله بیا آخرت کې ګوره سبحان الله دا مؤمن بنده چې د الله خواله راشي وی الله به ورته چې پلانې ورځ پلانې وخت په پلانې ځمکه کې دې ګوره پلانې ګناه کړې وه هغه غلی ودرېږي او یا الله کړې وه نو الله به ورته وایي زه وي
په دنیا کې مې د باندې پرده راچولې او نن د باندې هم راچوي په هغه ورځ به الله پرده راواچي. نو که چېرته د الله دا رحمت او دا پراخه مغفرت نه وي نو موږ مکمل تباه یو. خو شکر په دې چې زمونږ رب هغه رب دی چې هغه مهربان رب دی او په لږه خبره باندې سړی وبخي. لکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله وخندل یو حدیث دی بس صرف دغه جمله تی بیانو. یو صحابي وی رسول الله خاندي وی او خاندي وی چې کوم رب خاندي نو هغه به موږ لویه مهرباني کوي. نو کوم رب چې خاندي انشاءالله هغه موږ سره د کرم معامله کوي. نو زمونږ د اعمالو ته چې موږ وګورو نو دا د نیش نه لاندې دي. موږ به څه یو عمل به څه الله یې دغه جنتونه موږ ته زمونږ مور پلار ته او زمونږ مشرانو کشرانو ته نصیب کړي.